قطر د طالبانو خبره دروغ وګڼله، وایي په هغه څه مو خبرې نه دي کړي کوم چې طالبانو ویلي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد پلاوي کابل ته په سفر کې له طالبانو سره پر هغه څه بحث نه ده کړی چې د طالبانو مرستیال وزیر ملا برادر دفتر په اړه په ټویټر لیکلي دي. د دغه وزارت یوې سرچینې BBC پښتو ته ویلي د دغه سفر په ترڅ کې د پلاوي خبرې تر ډیره د بین المللي خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې د قطر پر رول ورټولې وي او همداراز د دې ډاډ ترلاسه کول و چې د بشري مرستو پر وړاندې به لارې پرانیستې پاتې وي او د افغانانو بنسټیز حقونه به تضمین وي. خو طالب چارواکو ویلي و چې د محمد بن احمد المسند ورته ویلي هیواد ژمن دی چې له افغانستان سره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د یو ملګري هیواد په توګه خپلو همکاریو او ملاتړ ته دوام ورکوي. د قطر د امیر د ملي امنیت سلاکار محمد بن احمد المسند کابل ته د یو دولتي پلاوي په مشرۍ سفر کړی و او هلته د طالبانو حکومت له ځینو چارواکو سره ولیدل. د ارګ پر ټویټر پاڼه لیکل شوي چې د طالبانو د لومړي وزیر اقتصاد مرستیال ملا عبدالغني برادر له ښاغلي مسند سره لیدنه کې ویلي قطر کولی شي دلته یعنی افغانستان کې د اوبو بندونو جوړولو، د کانونو استخراج او د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. دغه قطري چارواکي ورسره مل پلاوي وړاندې د طالبانو حکومت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارسمبالي ملا خیرالله خیرخوا سره هم لیدلي وو. ښاغلي متقي هم د قطر د امیر سلاکار ته د سیاسي او ډیپلوماټیکو ملاتړ، پانګونې، اقتصادي پیاوړتیا، بشري مرستو او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په څیر هغه موارد روښانه کړي په کومو کې چې دوی فکر کوي قطر له افغانستان سره مرسته کولی شي.